دلته موږ سره درې عبارتي پوښتنې دي او موږ داسې کار کوو چې دا عبارتي پوښتنې حلوو نه، خو د دپاره موږ داسې معادلې جوړو کوم چې موږ کولی شو د هغې د حل په مرسته بیا دغه پوښتنې حل کړو او موږ به د هرې پوښتنې لپاره یو یو تناسب رامنځته کوو. نو دلته په دې لومړۍ پوښتنه کې وایي چې 9 پنسلونه په 11.50 افغانۍ بیه لري، نو 9 پنسلونه به څوک دي؟ نو موږ راځو موږ وایو چې اکس موږ څه شی دی؟ اکس مساوي دی د 9 پنسلونو بیه، دې ته موږ اکس ویلی. نو د دې د حل کولو لپاره موږ راځو دوه جلا جلا نسبتونه جوړو او بیا دواړه یو بل سره مساوي لیکو. نو داسې به ولیکو چې د 9 پنسلونو نسبت څو دی؟ 9 پنسلونه د تقسیمې د دې نسبت په څو باندې؟ د دې نسبت د دې په بیه باندې، افغانیو باندې، دا به مساوي شي 11.50 یا 11.5. دا به مساوي شي څه سره؟ دا به مساوي شي د څو؟ د 9 پنسلونو بیه، 9 پنسلونو بیه تقسیم پر څو باندې؟ اکس باندې، ځکه موږ د 9 پنسلونو بیه ته څه ویلو؟ اکس ویلو، دا به اکس شي. دا اوس یو تناسب موږ ته په لاس راغی، کوم چې موږ حل کړو نو دغه د اکس قیمت درې نه موږ لاس ته راوړلی شو. نو دا شو د 9 پنسلونو نسبت د هغوی په بیه باندې او دا شو د 9 پنسلونو شمیر یا نسبت د هغوی په بیه باندې. همدارنګه موږ کولی شو چې دا په اوښتي شکل هم دا نسبتونه ولیکو. موږ کولی شو دا داسې ولیکو چې 11.5 تقسیم پر 9 دا مساوي کیږي له په صورت کې اکس پر 9 باندې. اکس څه دی؟ د 9 پنسلونو بیې نسبت خپله په 9 پنسلونو باندې. په دواړو صورتونو کې موږ کولی شو چې دا ولیکو. همدارنګه موږ داسې هم ویلی شو چې د 9 پنسلونو نسبت پر څو باندې؟ پر 9 پنسلونو باندې دا مساوي دی له څه سره؟ دا مساوي دی له د دې 9 پنسلونو بیه کوم چې 11.5 کېږي تقسیم پر د 9 پنسلونو بیه کوم چې اکس ده. او بیا موږ دا بیرته لکه دې غوندې سرچپه هم لیکلی شو چې داسې ولیکو چې د 9 پنسلونو نسبت پر 9 پنسلونو دا مساوي دی له څو سره؟ دا مساوي دی له د 9 پنسلونو بیه کوم چې اکس دی نسبت پر د 9 پنسلونو بیه کوم چې 11.5 دی. دا ټول تناسبونه چې دي دا موږ ته صحیح تناسبونه موږ لاس ته راوړل، کوم چې موږ کولی شو د اکس لپاره یې حل کړو او د اکس قیمت بیا ترېنه لاس ته راوړو. راځو دوهمې پوښتنې ته. وایي 9 ژاولې په 15 افغانۍ کېږي، نو په 8 افغانیو به څو ژاولې کېږي؟ یو ځل بیا موږ راځو ګورو چې دلته موږ نه څه غوښتلي دي؟ 100 ژاولې په 8 افغانیو. یو ځل بیا موږ کولی شو چې د دې نسبت د پخوا په څېر را جوړ کړو. موږ وایو چې د 9 ژاولو نسبت په څو باندې؟ د دوی په بیه باندې. بیه یې څو ده؟ 9 ژاولو بیه ده 15 افغانۍ. دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي له د یو شمېر نورو ژاولو کوم چې نامعلوم دی، نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو اکس مساوي کېږي اکس پر څو؟ اکس پر د هغې په بیه باندې کوم چې 8 افغانۍ دي. موږ وایو چې دا اکس پر 8 سره مساوي دی. دا اوس موږ یو بل تناسب دلته جوړ کړ. نو اوس دلته پام وکړئ چې دلته موږ سره نامعلوم څه شی و؟ د 9 پنسلونو بیه وه. دلته موږ سره نامعلوم څه شی دی؟ دلته موږ سره نامعلوم خپله د ژاولو شمېر دی، بیه یې موږ ته معلومه ده. دلته اکس څه شی و؟ 100 ژاولې وي. نو موږ کولی شو چې اوس دا داسې هم ولیکو چې 9 ژاولو نسبت په څو باندې؟ په اکس ژاولو باندې. دا مساوي دی د دوی د بیو نسبتونو سره. د بیو نسبتونه موږ داسې لیکو چې د 9 ژاولو بیه چې دا څو ده؟ 15 افغانۍ نسبت پر د اکس ژاولو بیه 8 افغانیو. او بیا موږ کولی شو چې دا تناسب او دا تناسب د دواړو کې هر یو کې نسبتونه یو بل باندې سرچپه کړو او دوه نورې معادلې لاسته راوړو. بیا ټولې موږ کولی شو چې هر یو د اکس د حل کولو لپاره په څنګه کو په کار واچو. وروستي مثال ته راځو. دلته وایي 5 کسانو لپاره کیک جوړولو کې 2 هګۍ پکارېږي. نو اوس دلته وایي چې 15 کسانو لپاره
کیک جوړولو لپاره څو هګۍ پکارېږي. دلته موږ سره نامعلوم څه شی دی، څو هګۍ دي. دا موږ سره ایکس دی. دلته ایکس هم ورکولی شو، نو وای زیډ هر څه ورکولی شو. نو دلته اوس نامعلوم هګۍ دی. نو راځو دا حلوو. نو موږ وایو چې د کسانو شمیر او د هګیو لپاره هګیو نسبت دا څنګه دی، دا سره ثابت دی. نو موږ وایو چې 5/2 دا مساوي دی له، یعنی 5 کسانو لپاره چې کیک کې 2 هګۍ جو پکارېږي، دا مساوي دی له کوم نسبت سره، مساوي دی د 15 کسانو نسبت پر ایکس هګیو سره. نو دا موږ سره تناسب جوړ شو. همدارنګه موږ داسې هم ویلی شو چې د 15 کسانو نسبت پر 15 کسانو دا مساوي دی له څو سره، 5 کسانو لپاره پکارېدونکي هګیو نسبت د 15 کسانو لپاره پکارېدونکي هګیو نسبت سره. نو بیا موږ کولی شو چې نور تناسبونه که لاسته راوړو، کولی شو دا نسبتونه ټول په اوښتي شکل ولیکو. دلته 2 نورې معادلې هم لاسته راځي. نو دا ټول تناسبونه موږ په داسې شکل جوړ کړه چې دا هر یو تناسب دغه پوښتنه موږ ته پکې تشریح شوې ده، او بیا موږ وروسته کولی شو چې دا هر یو تناسب حل کړو، د ایکس قیمتونه ترېنه لاسته راوړو.